رحمن رحیم. مسلک‌های گرامی، معلمین محترم، شاگردای بسیار عزیز، چارندوی گرامی ما، بزرگان، متخصصین پوانتون الازهر، همکارای بین‌المللی ما، اعضای محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، جناب استاد محقق، جناب مسلم میرسه، جناب استاد دانش، بانوی اول کشور، وزیر صاحب محترم معرف و تمام همکارایتان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز جای نهایت افتخار است که بعد از یک ساله که کرونا خطر شدید بود، ما بازم افتخار عزیز داریم که زنگ معرف میزنیم به تمام اولادای ما، به تمام محصلین ما و به تمام معلمین گرامی ما. مبارک باد. شروع میکنیم از تعهدات. اول به معلمین گرامی، در سال 1400 11173 بسته نو معلمی به اعلان سپرده میشه به اساس یک رقابت بسیار شفاف و توزیع عادلانه در سرتاسر افغانستان استخدام صورت خواهد گرفت. من نقطه کلیدی تان بر معلم صاحبای همکارای گرامی محترمم که بین بست 8 و 4 قرار دارین. معاشات تان زیاد میشه، از روز اول حمل قابل اجراست و در وسط سال عملی میشه. مبارکتان باشه. فعلا تنها دلیلش است، وزیر صاحب مالیه را خواستن، از پیشان تشکر میکنم. امروز صبح هم همراهشان صحبت داشتم. یوش خوبانده پیگی ما تا چه وزیر واده او که ریگی منه دیگه وزیر صاحب مالیه وعدید به مسلکای ما به صورت اساسی تا وسط سال اجرا میشه. هر چیز دیگر که کنار میگذاری ماش معلمی را اجرا میکنی. دوم، جای افتخار است که 1 میلیون طفل ما امسال به مکتب میرن و در سال 1400 1800 مکتب جدید انشالله تعالی اعمار خواهد شد. بیام طولت مبارکی وای، به همتان مبارک. از نگاه کتاب بار اول است که مطابع ملی ما هم مطابع سکتور خصوصی و هم مطبع معارف و آزادی ظرفیت کامل داره که تمام کتابای مورد ضرورت افغانستان در داخل افغانستان چاپ شد و امید است که همکارای بین‌المللی ما بعد از این پشت کشورهای دور برای قراردادهای چاپ کتاب نرد. مخصوصاً مطبع آزادی و مطبع معارف تنها 0.5% ظرفیت از اینا در سالهای گذشته استفاده میشد. دو خوشخبری دیگم دیجاست. یک، بار اول کاغذ در داخل افغانستان توسط سکتور خصوصی افغانستان با کیفیت خوب تولید میشه. تعرفه سر کاغذ وارداتی 20% تعیین میشه که تولید داخلی ما تقویت شد. و همچنین هزارها تن کتاب مندرس وجود داره که با یک سرمایه گذاری بسیار کوچک دوباره بدل میشه. بررسی ما ایست که اگر مطابع ما 8 ساعت در روز کار کنن، این کتاب مندرس برای 10 سال دوام داده میشه و اگر 2 شفت در روز کار کنن برای 5 سال کافی است و دوباره باز. از نگاه محیط زیست و از نگاه واردات یک قلم بسیار بزرگ است. نقطه بعدی، امسال انشالله تعالی سال دیجیتال سازی افغانستان خواهد باشه و عرضه خدمات دیجیتالی به معلمین، محصلین و کارمندای وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی
در صدر برنامه کاری ما قرار خواهد داشت. خواهش ما ایست که از بهترین معلمین ما، از بهترین استادای محترم ما شیوه درسشان ثبت شوه، عملی شوه تا بتانیم به همه برسیم و متعلمین محترم ما بتانن با مغز فکر کنن. بانوی اول پیشتر ذکر کردن که مغز چقدر اهمیت داره. من میخوایم تنها قصه پوهان غضنفر برتان کنم. غضنفر سے چوپانی کوله او تر لسکلنی یا لسکلنی که دی لوگر په ولایت کې د پاده درلوده. یا ولسوال چې هغه وخت حاکم ورته ویلي په دې خبر سو چې د خاص استعداد خاوند ده او پلار ته اعلان د هلک راکړئ چې مکتب ته راوړو. پلار شپون وویلې نه، که پیسې را نه کې چې هغه عاید چې په کال کې دی راوړي زه یې نه پرېږدم. د حاکم واقعا پوه سوی و، د 4 یا 15 کالو معاش یې ورکړ. استاد غضنفر پوهاند صاحب غضنفر راغی دارالمعلمین ته امتحان یې ورکړ. پس له هغه نه په عین زمان کې د علیاباد په شفاخانه کې کار یې کوو. په هغه دوره کې هم انګریزي خپل زده کړل، هم فرانسوي خپل زده کړل. پس له هغه نه لاړ پوپل صاحب وزیر د معارف و، ورته ویل زه غواړم حبیبي مکتب ته لاړ شم. ویل حبیبي مکتب کې څه کوې؟ وایي دارالمعلمین باندې تاسو ظلم کوئ، ما ته سکالرشپ نه راکوئ، د حبیبي مکتب کې سکالرشپونه دي. ورنه امتحان واخیسته، بیا حبیبي مکتب کې ما عمومي اول نمره سو. پس له هغه نه لاړ د امریکایي پوهنتون د بیروت ته، له هغه ځای نه چې بیبي ګل مام شهادتنامه اخیسته. له هغه جنه مستقیم هاروارد پوهنتون کې دی شامل سو او هاروارد پوهنتون کې استاد سو. اما د وطن سره مینه دومره ډیره وه چې د هاروارد استادي خوښه کړله، بیرته راغی. تر آخر د ژوند پورې سره له دې سلها وارې خلکو ورته ویلې چې زمینه درته برابرېږي لاړ شه. ویلې زه نه ځم. قصه په څه کې ده؟ شپون غواړئ که پوهان غضنفر غواړئ؟ موږ پوهان غضنفر غواړو، ټول اولادونه. از این جهت جناب وزیر صاحب معارف نکات عمده را بیان کرده، اما ضرورت عزیز که معارف و تربیه شاگردای ما و حمایت معلمین ما تنها سر شانه وزیر صاحب محترم معارف و همکارایشان انداخته نشه. معارف افغانستان، تقویه معارف افغانستان مسئولیت در درجه اول ریاست جمهوری و کابینه محترم افغانستان، والی صاحبای محترم، در درجه دوم سکتور خصوصی و در قسمت سوم یک حشر یا بسیج عمومی مردمی را بکار داره. نن لکریمی صاحب نه مننه کوم او د کلیو د پراختیا چانه چې په بریالیتوب باندې د مکتبونه خلاص کړل او د 212 مکتبونو کلیم محترم امیدی صاحب ته ورکړل. اما خبره یوازې په دې نه ده چې موږ 212 مکتبونه جوړ کړي. که په یادم وي مخکې له 2 کاله مخکې چې ما څېړنه وکړله، په هغه طریقې چې موږ روان وو 40 کاله به یې نیول چې موږ اولادونه د مکتب چیښتن سي. نقطه کلیدی در اینجا کمبود منابع نیست، استفاده غلط منابع است. اوسط مصرف یک مکتب به $450,000 رسانده بود. 90,000 باندې کته کړ او دا لا کته کېدای شي. خبره په دې کې ده چې دا ولس باید فیصله وکړي چې زیرې موټر ورکوي چارواکو ته یا مکتبونه جوړوي. زه مکتب غواړم، زه سوله غواړم چې موږ زیرې موټر ته ضرورت ونه لرو او ټول وکړی سو په آزاد وګرځو. نو دا وینه باید ختمه سي.
داوین ناروا ده، غیر شرعی ده او باید ختم سی، مگر ټول باید یو ملی دریزو نیسو چې خپل اولادو پسې وګرځو. دری گفتمان ملی خواهش عمده ما مخصوصا از رسانه‌های محترم، اهل قلم، والدین، تمرکز سر کیفیت است. از نگاه کمیت کار شده ما از همه ممنون هستیم، اما نقطه کلیدی کیفیت است. این اولادای بسیار با استعداد ما که در هر کدامشان استعداد پوان غزنفر یا زرغونه انا یا رابعه بلخی یا شخصیت‌های بزرگ دیگه ماست، باید برای قرن 21 مجهز شد و مجهز شدن به قرن 21 یک بحث و گفتمان کلی داره که شیوایی را که کار نمیته به کنار بگذاریم، اما در عین حال شیوایی را که کار داره از پیش. و در این بخش مهمترین میراث ما میراث فرهنگ تمدن اسلامی است. همیشه سر ابن سینای بلخی، سر مولانا، سر ابو ریحان بیرونی، سر خوشحال خان، سر علی شیر نوایی، شخصیت‌های بزرگ دیگه ما افتخار میکنیم. از کجا پیدا شد؟ خو یو محیط مدرسه و مکتب تضاد سره مراوړي، جومات و مکتب په تضاد سره مراوړي. دا ضروری ده چې پوسي دا ټولنه 99.9% مسلمان ده، باید اسلامی فرهنگ بنده ایمو گلس پوسی. زبانهای عمده ما کلش ملی است. ما در منطقه بی‌نظیر هستیم که تمام زبانهای خود به زبانهای ملی شناختیم. طفل باید به زبان مادری خود دسترسی داشته باشه و زبانهای دیگه خود باید بفهم. ما نه تنها مهد زبان دریستیم، ما همچنین گهواره زبان پشتو و زبان ازبکیستیم و کل از این زبان ها سرمایه‌گذاری کرده و ضرورت عزیز که زبان باعث وسیله ارتباط یک جاشه. در عین حال ضرورت به بحث و فهم زبان‌های بین‌المللی داریم. از این جهت خواهش ما است که تمام ادارات و تمام نهادهای ما با وزیر صاحب معارف و همکارایشان تیم بسیار خوبشان دست بدن که یک گفتمان اساسی سر کیفیت باشه. در دورانی که من در مکتب بودم کیفیت نهایت بالا بود. مراسن از مکتب بیا به امریکا رفتم، نه در ساینس، نه در بیولوژی و نه در الجبر و اینا کمترین مشکل نداشت و چون ما اینا رو به انگلیسی میخواندیم در وقت مکتب بیا معلمای هندوستانی داشت. حال چند سال میگیره که دوباره فارغ التحصیلای صرف 12 ما درس دوباره تکراری بخواد. کیفیت نهایت مهم است. از این جهت باید فرهنگ هم در مخصوصا در تحصیلات عالی ما جناب بصیر صاحب فرهنگ از این که چانس دوم و سوم این واقعا توهین است بر ملت. کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت از این نداره که یک بچه غریب یک دختر غریب از تحصیل محروم کنه. چطور چانس سوم میخواه؟ چطور چانس چهارم میخواه؟ این ظلم است، این عدم مساوات است. ما خواهان عزیزتم که گفتمان ملی سرسویه صورت بگیره. چیزی را که امروز پوانتونای ما تولید میکنن اکثریتشان وزارتهای ما کار نداره و سکتور خصوصی هم راشن بولیات بنابراین بحث کیفیت ما کلیدی است. نقطه دوم مشارکت است. وزارت محترم معارف و تحت زحمت جناب وزیر صاحب کار به صورت جدی شروع شده نمونه وحدت ملی و عدالت اجتماعی در توزیع منابع باشه. در گذشته بدبختانه منابع عادلانه توزیع نشد. او ما غوښتنه داده یا ولایت لکه ننګرهار غونډه 4,000 بستم نه ورکړي، دا عدالت نه ده. او د دې تاثیر تنها نه ده
چې یو ځای سره په عدالت رفتار نه کېږي، ملي وحدت ته دا صدمه وایي. که 4,000 معلمین کم یو ولایت کې او یو ولایت چې آرامه ده، نن فضل د خدای 21 ولسوالیو د ننګرهار ته په موټر کې سفر کولی شي په آرامي باندې. معنای دا ده چې افراط و تفرید راځي. او بل 2 میلیونه ماشومان چې په نامه مکتب کې دي اما هر ورځ نه ځي، دا یوه فاجعه ده. نو ضرور ده چې دلته یو بحث راځي. نقطه سوم ده گفتمان ملی. ضرورت واضح است که ارزش‌های اساسی، قانون اساسی و جمهوریت و دین مبین ما در این تمثیل شد. اساس تمدن، فرهنگ و دین مبین ما اعتدال، عدالت و وسطیت است. ما یک فرهنگ هستیم که اعتدال داشتیم در طول قرنها. همیشه آغوش باز داشتیم. هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و دهشتگری وجود نداره. کلمه دهشتگری اسلامی اگه استعمال میشه سر کل ادیان استعمال شه، نه تنها سر دین مبین ما. دا د منل وړ نه ده. او څو نفر و محدود اشخاصو ته باید تاسې دا اجازه ورنکړئ، استادان، مولوی صاحبانو، علمای کرامو، چې دا یو لوی تمدن او یو لوی کتله د بشریت ته یو طور انظور ورکړي. از نقطه دیگه هم منطقوی بودن هم جهانی بودن بر ما ضروری است. افغانستان همیشه چهارراه تمدن بوده. از این خاطر ضرور است که نقش تمدنی خود دوباره درک کنیم. و این معنای عزیز که طفل ما باید افغانستان رو بشناسه. قسمت یکی از مشکلات مایی است. یک دفعه از یک معین صاحب پرسان کردم که مرکز قندوز چیست؟ گفت کنر. کی نه؟ زاغه نه معلومه تو. ځکه باندې نه راغلی دی او تحصیل نسته، خو اما بحث هم داد است باید افغانستان وپیژنو، منطقه باید وپیژنو، یو بل باید وپیژنو. ایموږ ریښې ډېرې عمیقې دي. څو زره کاله ریښې لري، بې د دې ریښو له درک نه دا نه کېږي. او خبره، اساسي خبره څه ده؟ زه پس د 24 کالو تبعید نه راغلم. د نیویورک ټایمز یو خبرنګار مانه پوښتنه وکړه چې ولې راغلی. ما یې د مکتب د کتابو له وجې نه مې راغلم. ویل مکتب کتابو وجه وایي تا راتګ سره څه تړلی دي؟ ما ویلې موږ د دې وطن په مینه باندې روزل سوي وو. هر ورځ د استقلال مکتب کې او حبیبي مکتب کې یوه پیچکاري به وه. هغه پیچکاري نوم وطن دوستي وه. د وطن باندې مینه وه. اعمال مینه د وطن سره لیونۍ مینه ده او په دې ویاړم چې په دې باندې راته لیونۍ ووایي. در آخر میخوام اول از رهبری وزارت محترم مالیه ابراز تشکر کنم. یک تیم متحد، یک تیم کاری، یک تیم غیر سیاسی و ملی در وزارت محترم معارف ایجاد شده. از رهبری خواهر گرامی جناب امیدی صاحب، معین صاحبایشون و تمام همکارشون از صمیم قلب تشکر میکنم. دوم د کلیو له پراختیا له وزارت نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې لاس هم ورکړه. نو اوس له مجروح صاحب نه مخکې نه مننه کوم چې باید د متعلمینو روغتیا ته خاصه توجه وکړي. تر اوسه پورې مجروح صاحب له بد مرغه نه ایموږ محدود مکاتب دي او هغه شاید خصوصي سکتور کې چې روغتیا ته لاسرسی ونه لري. نو دا کتله چې نن راځي تاسو له ټول نه بهتر پیږئ. ما یې تاسو په احترام باندې خپل ماسک لرې کړ، ځکه چې ما ویل د معارف ورځ ده، بیا څوک راته نه وایي چې د معارفیانو مقابل کې ماسک اغوستی او مخ پټوي. زه مقنع نه یم. څوک تاریخ باندې پیږي خو مقنع معنا باندې پیږي. اما مجروح صاحب ضرور ده. خدای ناکده که دریم موج جبهه د کرونا راغله، معارف خاصه توجه غواړي. تمام وزارت‌های دیگه
به شمول تمام سفیرای ما مسئولیت دارن که نماینده‌های وزارت محترم معرف باشه. در این حال جا داره که از تمام همکارای بین‌المللی ما که همکارای دائمی وزارت محترم معرف بودن از پیشان ابراز امتنان کنم. در اینجا خواهش ماییست که طرح جامع اصلاحات وزارت معارف تقویه کنند، نه ای که بدیلای را که از کشورهای دیگه نتیجه نداده یا شاید نیمه نتیجه داده باشه به کار پرد. پیوند امروش بلد هستین. ما قسمت زیاد تفلیم در یک باغ تیر کردیم از او خاطر. اگه پیوند درست نشه درخت از بین میبره. یک درخت باید ظرفیت جذب پیوند داشته باشه. ما مطلق تجربات بین المللی را احترام میگذاریم. ما زیادتر از 50 کشور کار کردیم، اما تجربه که ساحه تطبیق و ساحه پیوند نداشته باشه دقت کار داره. در این بخش بحث علوم طبیعی، ریاضیات و اینا ساده است، به صورت کلی پیش رفته میده، اما بحث زبان، بحث فرهنگ، بحث تاریخ نقاط است که به صورت اساسی از دیدگاه ملی و اسلامی باید سرش نظر داده شود و ضرورت عزیز. نقطه دیگه از جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی جناب دکتر صاحب بصیر تشکر میکنم. یک بحث اساسی جناب بصیر صاحب بین شما وزارت معارف بکار. به این معنی یک تعداد زیاد شاگردای وقتی که من افتخار ریاست پوانتون کابل داشتم با استعداد فوق‌العاده اما بدون آمادگی از صنف 12 میبرم. ضرورت واضح است که پوانتون وسیله از این نشه که جبران مکتب کنه و پوانتون در عین حال زمینه زیر داره که همراه مکاتب. خواهش من است که از بهترین شاگردای پوانتونایتان برای تقویه وزارت معارف استفاده کنید. باید یک فرهنگ رضاکاری در کشور ما با وجود بیاد و نقطه اول از این باید از تحصیلات عالی شروع شد. من مکاتب که دیدم نهایت خوشنود شدم، اما یه شی واقعا بود در دوله جناب کریمی صاحب ما نه دی ونی آثار ولیدل، نه دی چمنون آثار ولیدل، نه دی پاکی آثار می ولیدل. دیر خواسته مکتبونم جور کردی دی مگر دیرا نوکی دلتا ضرور ده چه دا پخوانای فرهنگ چه هر بلکار با چپراسی که او پیشخدمت بکی دیگه تغییر راول. خواهش من از وزارت محترم معرفی است که شاگرداره برای حفظ مراقبت و مخصوصا برای محیط زیست آماده بسازه. چلنج من برتانی است که تا آخر امسال وزارت محترم معرف چند هزار درخت میشون، چقدر آب مدیریت میکنه، تا چه اندازه ساحه سبز ایجاد میکنه. تغییر اقلیم خود تنها وظیفه کارهای دیگر نیست و قسمت دیگه خواهشم از خانواده است. اما تو که جناب وزیر صاحب معرف خواهش کردن خانواده باید با وسیله نظارت بدل شد. آیا طفلتان مکتب میره؟ آیا طفلتان سواد داره یا نداره؟ آیا طفلتان آماده است؟ شما خو یک قربانی بسیار بزرگ متحمل میشین که طفل برای کارهای روزانه است بهش استفاده نمیکنین، اما آیا طفل بچی رقم و این مانای زیر نداره که شما خودتان آگاهی بسیار بلند دانش داشته باشید، شما فهم عملی دارین. نو دلتا یه وشر بکرد در الاثر لپوانتون خاصتا من نکو افغانستان که دوی پروگرام یا دیر لوی پروگرام ده او ضروری پروگرام بلا برخمه یمین سے سکتوری وزارتو تا ارتباط لري. وزیر صاحب ترانسپورت که نستلای تاس مجلس مکاتب باید تاس زر په تخنیکی مسائلو که آشنا کنید. اما گفتن داده چې د سکتوری وزارتونه باید هر اونهی که یو استازی خپل یو رئیس یو مدیر او تاسو خپل باید لارسي د لوی برنامه چې موږ لرو او د افغانستان راتلونکي په دې پورې تړلې ده دا باید خلکو ته توضیح کړي. محصلین باید یو تصویر ولري څه ولولي ولې ولولي چیرې کار ده او څه رقم کار په کار ده چې تر څه
یا اساسی بس راستی و از تحصیلات عالی مخصوصا اگه سکتور خصوصی کمی زیاده است بودگه همکارات حضور دارن ضرورت عزیز که زمینه کار عملی هم برای متعلمین صنف 9 تا 12 و مسئولین پوانتونای ما پیدا شد. کار عملی دیدگاه آدم تغییر میده. شناخت افغانستان باید بر از اینا فراهم شود. په پای کې زه بیا مبارکي درکوم. فکر کوم اما بهترین وخت د ورځې د ولسمشري په ارګ کې هغه وخت ده چې ماشومان د مکتب راځي. دوی په څیرو کې امید وینم، هیله وینم او راتلونکي به باور وینم. زه چې ورنه پوښتنه کوم جنکیو نه څو فیصد هم غواړئ ولسمشر سئ؟ حداقل 80% لاسونه جګېږي. انشاءالله تعالی د دوی منځ کې به یوه جنۍ وي چې سبا د افغانستان ولسمشر وي. مبارک هم سه، نوی کالم مبارک سه او د معرف زنگ د مکتب هم مبارک سه. یشستن افغانستان، تل دی وی افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد معرف.